هغې چې یروشلم ته رانږدې شول او چې بیت فیګې او بیت انیا ته د زیتونو غره ته ورسېدل نو عیسی خپل دوه مریدان د دې هدایاتو سره ولیږل دې مخامخ کلي ته ورشئ نو چې څنګه ورننوځئ نو تاسو به یو کوچاڼې تړلې ومومئ چې تر اوسه پې هېچا لاسورلي نه ده کړې هغه پرانځئ او دلته یې راولئ که څوک درنه تپوس وکړي چې دا څه کوئ نو ورته ووایئ چې زموږ د مالک دا پکار ده او هغه به یې سمدستي دلته واپس راولېږي هغوی لاړل او د دروازې نه بهر یې په کوڅه کې هغه کوچاڼې تړلې وموندلو هغې هغه پرانسته او په ولاړو خلکو کې ځینو ورته وویل چې دا څه کوئ تاسو دا کوچاڼې ولې پرانځئ نو هغې هغه جواب ورکړو څه چې ورته عیسی فرمایلي وو نو بیا هغې پرېښودل چې بوی ځي نو هغې عیسی له کوچاڼې راوسته او خپلې جامې یې پې واچولې او هغه پې سور شو او ډېرو خلکو ورته په لارو کې خپلې جامې وغوړولې او نورو د پټو نه څانګې پرې کړې او ورته یې خورې کړې او څومره خلک چې مخکې تلل او هغه چې وروستو راتلل نو بیا څوک چې د هغه نه وړاندې تلل او څوک چې ورپسې روان وو هغوی چغې ویستلې چې مبارکي د هغه چا چې د مالک خدای په نوم راځي زموږ د پلار نیکه داود راتلونکي بادشاهي دې مبارکه وي په اسمان کې دې په هغه مبارکي وي هغه یروشلم ښار ته راغلو او د خدای کور ته ورننوتو او غیر چاپیره وکتل خو ماښام ناوخته هغه د 12 مریدانو سره بیت انیا ته لاړو په بله ورځ چې هغې د بیت انیا نه ووتل نو عیسی اوږې شوی او د لرې نه چې د انځر یوه ونه ولیده نو ورغله چې هغه پکې څه پیدا کړي خو کله چې هغه ورغی نو د پاڼو نه بغیر یې پکې هېڅ ونه موندل ځکه چې دا د انځرو موسم نه و هغه ونې ته یې وفرمیل چې بیا به هېڅوک هم هېڅکله ستا نه میوه ونه خوري او د هغه مریدانو دا واورېدل